د همدې الله پاکي بیانوي هر څه چې په اسمانونو او زمکه کې دي او همغه بر لاس یو د حکمت څښتن دی. همغه ذات دی چې اهل کتاب کافرانو د همدې لومړی غونډې د پاره ل خپل کورونو څخه وېستل. ستاسو هیڅ دا ګمان نه و چې هغوی به ووزي او هغوی هم دا ګڼل چې د هغوی کلاوي به هغوی له الله نه وژغوري. خو الله له داسې لوري پر هغو راغی چې هغه خواته د هغوی خیال هم نو. د هغو په زړونو کې ویره واچوله. نتیجه دا شو چې هغوی خپل په خپل لاسونو سره هم خپل کورونه ورانول او د مؤمنانو په لاسونو سره هم ورانول. نو عبرت واخلي اې د بینا سترګو لرونکو. که الله د هغو په حق کې له وطن څخه جلاواله او فرار نه ویلي کله نو په همدې دنیا کې به هغو ته عذاب ورکړي او په آخرت کې خود هغو لپاره د دوزخ عذاب دی. دا هر څه لدی عمل وشول چې هغوی له الله او د هغه پیغمبر سره دښمنی وکړه او هر څوک چې له الله سره دښمنی وکړي الله هغه ته په سزا ورکولو کې سخت دی. ای مسلمانانو تاسو چې د خرما او کومې ونې غوڅې کړې یا کومې چې مو په خپل بیخونو ولاړې پرې خودلې دا هر څه د الله په اذن سره او الله دغه اجازه د دې لپاره ورکړه ترڅو چې فاسقان ذلیل او رسوا کړي. او کوم مال چې الله د هغو یعنی بنی نذیر له اختیار نه وېست او د خپل پیغمبر خواته واړو هغه داسې مالونه نه دي چې پر هغو باندې تاسو خپل آسونه او خپل اوخانز غلولي وي بلکې الله تعالی چې پر هر چا باندې وغواړي خپل پیغمبران مسلطوي او الله په هر شي قادر دی. الله چې هر څه دغه کلیو د خلکو نه د خپل پیغمبر خواته وګرځوي هغه د الله او پیغمبر او خپلوانو او یتیمانو او مسکینانو او پردیسیانو لپاره دي ترڅو چې هغه یوازې ستاسو د بډایانو ترمنځ لاس پلاس نشي. چې پیغمبر تاسو ته درکړي هغه واخلي او له څه شي نه چې هغه تاسو منع کړی له هغه نه منع شي. له الله نه ویریږي الله سخت سزا ورکوونکی دی. همدارنګه هغه مال د هغو غریب مهاجرینو لپاره دی چې له خپل کورونو او جایدادونو څخه ویستل شوی دي. دوی د الله فضل او د هغه رضا غواړي او د الله او د هغه پیغمبر نصرت ته ملاتړي اوسېږي. همدغه ریښتینی خلک دي او هغه د هغو خلکو یعنی انصارو لپاره هم دی چې دغه مهاجرینو لراتګ نه مخکې ایمان راوړای په دارالهجرت کې استوګنو یعنی د مهاجرو لراتګ نه په خوا په مدینه کې اوسېدل او د پیغمبر په پیغام ایمان راوړیو. دوی له هغو خلکو سره مینه کوي چې دوی ته هجرت کړای دی او هر څه چې هغه ته ورکړل شي د هغو څخه اړتیا قدر هم دوی په خپل ژوندونو کې نه احساسوي او پر خپل ځان باندې نور ته ترجیح ورکوي اگر که په خپل محتاج هم وي. حقیقت دا دی کوم خلک چې د خپل نفس له حرص نه وژغورل شول هغوی فلاح موندونکي دي. او هغه کسان چې له دوی نه ورسته یعنی نور زمانو کې راغلي دي هغه کسان چې وایي ای زمونږ ربا مونږ او زمونږ ټول هغه ورونو ته بخنو وکړه چې له مونږ نه مخکې ایمان راوړای دي او زمونږ په زړونو کې د مؤمنانو لپاره هیڅ بغض ما چوه. ای زمونږ پروردگار ته ډیر مهربان او رحم لرونکی. ته هغو کسانو ته نګوري چې هغوی د منافقت کړن لار غوړه کړې ده. دوی خپل کافر او اهل کتابو ورونو ته وایي که تاسو وېستل شوي نو موږ به هم له تاسو سره ووزو او تاسو په باب موږ د هیڅ خبره هیڅ کله ونه منو او کله تاسو سره جنگ وکړای شو نو موږ به تاسو مرسته وکړو. خو الله شاهد دی چې دغه خلک قطعي دروغجن دي. که هغوی وېستل شول نو دوی به له هغو سره هیڅ کله ونه ووزي او کله هغوی سره جنگ وکړای شو نو دوی به هیڅ کله د هغوی مرسته ونه کړي او که دوی د هغو مرسته وکړي هم نو د جنگ له ډګر نه بشا واړوي او بیا به له هیڅ لوري څه مرسته ونه مومي. د دوی په زړونو کې له الله نه زیاته ستاسي ویره ده ځکه چې دا داسې خلک دي چې پوهه ادراک نه لري. دوی به هیڅ کله پر راجمه کېدلو په سپین میدان کې ستاسي سره مقابله ونه کړي. که وجنګيږي هم نو په کلابندو کلیو کې پکې ناستلو یا د دیوالونو تر شا په پټېدلو. دوی په خپل منځو کې ډیر سخت مخالف دي. ته دوی سره غونډ یو لاس غني خو د دوی زړونه یو له بل بیزاره بیل شوي دي.
د دوی دا حال دې عمل دی چې دوی بیا عقل خلک دي دوی د همغه خلکو په شان دي چې له دوی نه لږ وخت مخکې د خپل کړو خوند څکلای دی او د دوی لپاره په آخرت کې دردناک عذاب دی د دوی مثال د شیطان په څیر دی چې لومړی هغه انسان ته وایي کافر شه او کله چې انسان کافر شي نو هغه وایي چې زه له تا نه بیزار یم زه خو الله د عالمینو له پروردګار څخه ویریږم بیا د دواړو عاقبت دا کیدونکی دی چې د تل لپاره به په دوزخ کې وي او د ظالمانو هم دغه جزا ده ای مؤمنانو له الله نه ویریږئ او هر څوک دا وګوري چې د سبا لپاره یې څه کړی له الله نه ویریدونکي اوسئ الله په یقیني توګه ستاسو د ټولو هغو عملونو څخه خبره ده چې تاسو یې کوئ د هغو کسانو په څیر مکیږي چې الله یې هیر کړ نو الله پر هغوی د هغوی خپل ځانونه هیر کړل همدغه خلک فاسقان دي دوزخ ته تلونکي او جنت ته تلونکي هیڅ کله یو شان ته نشي کېدای همدا جنت ته تلونکي په اصل کې کامیاب دي کوم دا قرآن په کوم غره باندې هم نازل کړی وای نو تاسو لیدلی و چې هغه د الله له ویرې نه په زارۍ ټیټي او ټوټه ټوټه کی دغه مثالونه موږ خلکو ته د دې لپاره بیانوو چې هغوی پر خپل حالت غور وکړي الله هغه ذات دی چې له هغه پرته بل معبود نشته په پټه او ښکارا هر څه باندې پوهیدونکی هغه مهربان او رحم لرونکی دی الله هغه ذات دی چې له هغه پرته کوم معبود نشته هغه باچا دی ډیر مقدس له سره تر پایه سلامتی یعنی له هر عیب نه سالم امان ورکوونکی ساتونکی په ټولو برلاسه په زور د خپل حکم نافذونکی او د لویی څښتن لوی کوونکی پاک دی الله له هغه شرک نه چې خلک کوي الله هغه ذات دی چې د هڅونې پلان جوړونکی او د هغه نافذونکی او د هغه سره سم صورت جوړونکی دی د هغه ډیر غوړه نمونه دي هر څه چې په اسمانونو او زمکه کې دي د هغه په پاکۍ سره ستاینه کوي او هغه برلاسه او د حکمت خاوند دی